نه رستو والله چې وکړي بیا نه کېږي. لوی عذاب چې په پاکستان به نازلېږي هغه به د ښځو د وجې نازلېږي. تباه کېږئ. لږ چې په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه. پخوا به ګیرخریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولې، اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن. نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته وایي ورکې ګیرو والا. نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغې ورته ویل ما ته پته نشته. ولې؟ وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده، او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ ته ښه ده. نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده؟ دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې. او ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم. دې ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی. دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر دې ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې. په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نه شي، په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نه شي. سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړې. حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز که مدام، لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نه کړې. ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نه کړې. حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه، په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې. څه به کوئ؟ انجام به م څه وي؟ زما عزیزانو هغه ملک مونږ په هېڅ قیمت د هغه ملک حکمران منلو ته تیار نه یو چې کم ملک کې د غریب د جامې او د غریب د ملاستې او د غریب د روټۍ پرورش نه وي. دا ټیک ده؟ کم ملک کې چې د غریب بچي په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د ننبهي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته یې وړي، هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی. نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و، نو یو خان راغی مدد وی خان را وی کینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی؟ دا عادت به مونږ نه کله وځي، دا شی به مونږ نه کله وځي. بس اخري خبرې واورئ. نن بیګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي، اوس نه ورته زمونږ سلام، ښځو ته هم سلام دی او هغه سړو ته هم سلام، ټول ورته سلام وکړي. په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو، 14 اگست مبارک ہے، بمبان ہو 14 اگست. 14 اگست د خوشحالۍ شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د ډمتوب شپه ده. بېګاله به چې کوم ډمتوب
په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او داغه صبر ډېر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځوي د هر بغاوت د الله نه به بېګاله انتهای د هر بغاوت نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي یو خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ ښځې کنټرول کوي بچی کنټرول کوي ځان کنټرول کوي کینی تباہ کیے گئی